دا که ملحد د زما افغان دا درمل زمانه ښه افغان شو ځکه چې هغه اوس تاسو په استفاده په ګټه باندې دي. حمزه وایي چې ما ته پاکستاني مو چې دا ما لپاره توهین ده، خو عملاً تا د خپل د مشرانو لپاره پاکستان د دولت معنا کړي، تا د کرنل امام معنا کړي، تا د جنرال مبین حسیب او حمزه جنجال په څه جوړ دی؟ ملامت او سلامت څوک دی؟ ګل چاهت هم د مبین پر ضد غږ پورته کړ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. جنرال مبین نه جنرال ملاشکی امروز دی چې دا خبرې کې په لوبه خبرې کې سټماره حسیب ځواک او د پښتونخوا تکړه ځوان حمزه صاحبزاده چې تل ټیک ټاک کې د پښتنو لپاره شعوري مبارزه کوي، هیڅ کله د خپل بد الفاظ نه وباسي او د همدوی د دلایل او منطق له برکت هغه کسان هم اوس ځان ته افغان وایي چې پخوا کټر ګلخانان ول. حسیب چې پخوا د برمل ملحد سره لایف کې کېناستو نو یو شمېر طالب فعالانو به ویل چې حسیب هم ملحد شوی، خو حسیب بیا بخښنه وغوښته چې نور به برمل سره لایف ناراضي. همدا جنرال مبین به خلکو ته ویل چې په هیڅ چا د ملحد ټاپه ونه وهي، خو اوس خپله بیا حسیب او حمزه ملحدین ګڼي او په ښکاره ښکنځلې شروع کړي دي. شهید ډاکټر نجیب ته سپکې سپورې وویل او اوس د ملحد برمل سره لایف بنډارونه کوي چې افغانان یې سخت غوسه کړي دي. حمزه چې په افغانیت فخر کوي تازه لایف کې جنرال مبین ته وویل تاسو ته افغانیت په میراث پاتې شوی، خو موږ افغانیت لپاره د تیرو 70 کلونو راهیسې مبارزه کړې. عجیبه خدا ده چې هلته پاکستان کې حکومت ته خپل افغانیت ثابتو او اوس مجبور یو چې طالب ته هم خپل افغانیت ثابت کړو. مبین ورته بار بار وویل چې ته زموږ ورور نه بلکې پاکستانی. حمزه ورته وویل که خبره نشنالیزم کې وي بیا د هم ورور یم ځکه چې دواړه افغانان یو، او که نشنالیزم نه مني او د اسلامي نظام او امت خبره کوي بیا د هم ورور یم ځکه چې هر مسلمان د بل مسلمان د ورور غوندې وي. خو مبین بیا هم ورته سپک الفاظ کارول. بلخوا حسیب بیا جنرال مبین او لونګین ته وویل تر پرونه مو ویل چې حسیب ولې د برمل سره لایف راځي، خو نن چې هماغه ملحد برمل ستاسو ملاتړ کوي نو په ښکاره وایه چې برمل زموږ یار او افغان دی او په ویاړ ورسره لایف ترځم. عام افغانان بیا جنرال مبین دوه مخی او د ګیفټونو لیونه یادوي او وایي همدا جنرال مبین تر پرونه د پاکستان او پاک فوج زنده‌باد نارې وهلو، خو حمزه چې همالته پیدا شوی او لوی شوی بیا هم د پاکستاني ریاست پر ضد شعوري مبارزه کوي ځکه خو مبین غوندې غلامان یې تخریب ته ملا تړلي. بلخوا ګل چاهت بیا د شهید ډاکټر نجیب ملاتړ کړی او جنرال مبین یې یو بېسواده او جاهل انسانیت کړی چې خپل مشرانو او مړو ته ښکنځلې کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.